د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ لوی ویاند خبر ورکړی، که پاکستان پر کابل د یرغل هڅه وکړي، لوی ښارونه به یې په نښه کړو. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اوسنۍ افغان واکمنۍ ویاند ویلي، که د پاکستان هوایي ځواکونه د کابل په ګډون نورې سیمې یو ځل بیا په نښه او بې باکي وکړي، نو دوی به هم د دغه هیواد ستر ښارونه تر شدیدو ګوزارونو لاندې راولي. نوموړي په یو ایکس سپیس کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل، پر ډیورنډ کرښه یې د پاکستاني ځواکونو له لسو ډېرې چې دا مهال 15 ښودل کېږي پوستې نیولې او د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې مهال کې ده چې له تیرو څو ګړیو راهیسې د ډیورنډ کرښې په بېلابېلو برخو کې د پاکستانیو او افغان پولساتو ترمنځ نښته پیل شوې او لا هم روانه ده. پوځي کارپوهان وایي، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروستي پوځي خوځښتونه د هغو پرله پسې پیښو دوام بلل کېږي چې په تیرو ورځو کې په ننګرهار، کونړ، ډنډ پټان او ځاځي میدان سیمو کې راپور شوي وي. وړاندې هم د دواړو لورو لخوا د پوستو د نیولو او د پوځي خوځښتونو څرګندونې شوې وي، خو د دغو معلوماتو په اړه خپلواک او بشپړ رسمي تایید نه و وړاندې شوی. پوځي شنونکي باور لري چې د پرله پسې څرګندونو او متقابلو دریځونو دوام کولی شي سیمه ایز وضعیت نور هم پیچلی کړي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي د وضعیت د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او د تاوتریخوالي د لګېدو غوښتنه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.